لیکلې زما خو پیس چې کوم دی دا نه دی دا د دې په ډبل خو زه پیس علم ته ما ته وایې چې ماله دې دوايانې راکړه د دې دوايانې کېږي پاسې مړو اوقات هم نشته ډاکټر ته راتلو چې کوم دی نو ماشومان هم ډاکټرانو لره په مخ کړي زه روغ شه دلته نه سړیه کمپیوټره داسې کسان مه رالېږه درنه مړه لومبۍ ته نه تپوس کوه ګورې راګورې نه خو مریض درنه رالېږي سړیه یا الله اول به د غریبانان نه پیدا کولو او چې غریبانان دې پیدا کړو نو خدای پاکه مونږ بیا چېرته لاړ شو چې د مونږ غریبانانو کره بیماری راشي او داسې پیرغونان ناسي نو مونږ بیا چېرته لاړ شو یا الله زمونږ د غریبو ته مل شي یا الله ستا نه علاوه مو بل اسره نشته یا الله ستا نه علاوه مو بل اسره نشته یا الله دې ګرمۍ ته وګوره او دې پشکال ته زمونږ دې غریبۍ ته وګوره زما مغاز کاکا له مې پټۍ ګوټ کو زما چې خپلې پیسې ته والم مزدوري د کوره رنګ راغی وي زوی دې بیمار دی هغه هم ډاکټر له بوځه زما خدای دې خیر وکړي چې مغاز کاکا کوري السلام علیکم مغاز پټۍ ته تللی وم هغه ځمکه مې ګوټ کړه خو د کوره راپسې رنګ راغی وي هغه ماشوم بیمار دی نو ما وی کوم مزدوري دې راله راکړه هغه به ډاکټر له بوځم ستا څنګه خوښه ده شته د سر پیسې یو ورځ ملاقات نه کړی او بس بیا راخطا یې او باندې ګورې چې هسپتال ته ځم زوی مې نه جوړوي پلانکې دې مرې وړې زه چې ته تښتم د دې مزدورۍ نه مو هسې ګپ جوړ کړی چې پیسې یې پکار وي صفا به ویلو هسې باندې څه نه کوې ته ونیسه پیسې دې غټو خلکو سره د دې پیسو څه قدر وي قدر خو د دې مونږ غریبانانو سره یې چې مونږ یې په ګرانه ګټو دا خو ټول د ایسي عادت خلک دی زمونږ د مجبورونو دې څه خبر دی هله کمپیوټره دنده راشه لږ جی ډاکټر صاحب هله کمپیوټره داسې کار دی چې زوی مې سالګره ده نو کوشش کوه چې کوم مریضان نازي یو خو دنه فیس ډېره ده بل دوايانې ولا کوشش کوه چې ډېرې ورکړي ځکه چې فنکشن باندې به ډېره زیاته خرچه کېږي میلمانه به راځي نو کوشش کوه چې څومره یو سړی رسولی شي دومره نه نور رسوه پوه شوي بیا به نور ګورو انشاءالله صحیح ده په خبره خو پوه شوې که نه بس دقه کار دی ښه انشاءالله نن به دې باندې کار کوي ته ورشه کمپیوټره بار نه کسان یو یو رالېږه شا مریضان رالېږه شا به زر زر ښه ډاکټر صاحب دې مې راوستې وه بیکا ډېر زیات ټوخېدم او سا لنډۍ پرې راځي څه بده بده کېږي دې لږ چک کړه ډاکټر صاحب دې به چک کړه دې ورته به چک لاس راکړه صحیح دی ته په مرض باندې خو زه پوه شوم داسې کار کومه که نه تاسو ته دوایي لیکمه نو دا دوایي به ورنهوالې او انشاءالله ټیک ټاک په شي ښه غم مه کوئ صحیح ده الله به خیر کړي هېڅ خبره نه ده بیماری ځي راځي خیر دی په انسانانو باندې دومره مسله نه ده دوایانې زه لیکم تاسو ته دغلته بار زموږ یو سټور دی که نه هغې نه به راواخلئ او ماشومونه به پابندۍ سره دوایانې ورکوي نو الله به بلکل روغ جوړ کړي ښه دا ما تاسو ته دوایي ولیکله دا دوایي ده دا به دغلته بار راواخلئ او انشاءالله هېڅ غم مه کوه الله به دې بچې روغ موټ کړي ښه ډاکټر صاحب دا دوایي به څو روپۍ یاره چې دوایي خو به دا تقریبا نه داسې د 2500 روپو خو به وي ډاکټر صاحب ما سره خو دا 500 روپۍ دي او مزدوري مې وکړه او دی راله راکړې 500 روپۍ تا سره تا ته زه وایم چې ما تا ته 2500 روپو دوایي ولیکله ته ما ته وایې چې ما سره 500 روپۍ دي دا د 500 روپو وخت دی تا ته د کریانې دوکان ښکاري چې ته ما ته وایې چې ما سره 500 روپۍ دي زه ته وایم چې 2500 روپۍ کېږي تا ته پته زما خو صرف 100 روپۍ پیس دی ته ما ته وایې چې ما ته دومره دوایانې مو لیکلې زما خو پیس چې کوم دی دا نه دی دا د دې په ډبل خو زه پیس علم ته ما ته وایې چې ماله دې دوایانې راکړه د دې دوایانې کېږي پاسې مړو اوقات هم نشته ډاکټر ته راتلو چې کوم دی نو ماشومان هم ډاکټرانو لره په مخ کړي زه روغ شه دلته نه سړیه کمپیوټره داسې کسان مه رالېږه درنه مړه لومبۍ ته نه تپوس کوه ګورې راګورې نه خو مریض درنه رالېږي سړیه یا الله اول به د غریبانان نه پیدا کولو او چې غریبانان دې پیدا کړو نو خدای پاکه مونږ بیا چېرته لاړ شو چې د مونږ غریبانانو کره بیماری راشي او داسې پیرغونان ناسي نو مونږ بیا چېرته لاړ شو یا الله زمونږ د غریبو ته مل شي یا الله ستا نه علاوه مو بل اسره نشته یا الله ستا نه علاوه مو بل اسره نشته ګوره کمپیوټره داسې سوالګري کسان ماله مه رالېږه ته ما څو پیرې پورې کړي
هلته خو کس ته ګوره کم سے کم څومره چې هغه سره پیسې وي دومره خو زما پیس نه تا ته ښه پته ده په دې په ډبل خو زه پیس اخلم به ځان دوایي سواري او کات ته ګوره د صدیق ګاډن نه ما درایي تا ته پته نه ده یو غټ ډاکټر یم ګاډ کوه ښایي ته لپاره ګوره ډاکټر صاحب ودونه ظلم مه کوئ دا غریبانان دي به د 500 روپۍ د ټول رس کار کوي پوه شوې نو خیر دی لږ دغه ورسره کوئ دا رس پار چا راتلی شي ګوره کمپیوټره ته په دې خبرو نه پوهېږي په ما باندې د مور پلار دا سبق ډېره ځله نه دی ویلي چې زه د خلکو سره ګزارې کوم په خبره پوهېږي زما دپاره ځمکې خرڅې کړې دي دې بار ملکونو په دې غټو غټو کالجونو کې یونیورسټو کې په ما سبق ډېره ځله نه دی ویلي چې زه دلته خلکو سره ناست یم نو ګزارې کوم زما کور زما د هر څه په څه چلېږي دومره خرچې لکونو پرونو روپۍ په ما لګېدلې دي دې دپاره ناست یم چې خلکو سره په داسې دغه کوم خیر ته په دې خبرو نه پوهېږې کمپاوډره خو داسې کار کوه چې آینده دپاره خیال کوه داسې قسمه کسان تا نه دننه ګورېدلی نه شي ګوره ډاکټر صاحب بره یو ذات شته او غریبان پیدا کړی مالدار هم پیدا کړی لږه ګزاره کوئ د الله خاطر وکړئ ډاکټر صاحب ستاسو کور نه کار راغی وایي ماشوم د سیرونو را پرېوتی یو څټی مات شوی دی یا الله دا زمانه څه غلطي وشوه کمپیوټره زه چې ځو راځه نه کمپیوټر داسې کار وکړه چې دوی له دوایانې ټولې راواله او روپۍ ته نه یو مه اخله ښه ورشه یا الله پاکه ما د خپل غلط کار سزا میلاو شوه یا خدای پاکه ما معاف کړې ډوډۍ که وشوه نو ما معاف کړه ډوډۍ ډاکټر صاحب د دوی سټ ما چې ګوره چې تا وله هېرې کړی و کورونه دی وله هزار خټو د ډاکټر صاحب بچی له د خدای پاک صحت ورکړي او موږ غریبانان بچا ته خیرې وکړو زموږ د غریبانانو په شانتې به د ډېرو خلکو دې ډاکټرانو ته دړه نه خیرې خېږي دې ډاکټرانو نه وځي مو خو دې نه پوهېږي خدای پاک دې ډاکټرانو له پوهه ورکړي زه چې زه بچې